اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې ملک غني د امن کمیټې له بند څخه خلاص شو او خپل کور ته لاړه، خو په خپلو نیولو کې سپوږمۍ او ګلبیبي ملامتوله. اوس به دا واورو چې د فرید سربند جوړولو ته ولې تادیده. اوهو چې دا ګلمینه چیرته ده؟ نوید یې داسې ځان نه پرېښی. ګلمینې و ګلمینې ته چیرته یې؟ دا دی درغلم. اله زر راشه، نوید دې ځان ته پرېښی دی. دا ښه دی چې ژړلې نه دي. اوه نوید بچی مې دی. نوید جانه څنګه یې بچو؟ ما پسې خفه شوی نه وي؟ څنګه به در پسې خفه نه یي؟ ته چې د کوره وځې دا په ژړا سر شي، او چې کله راشي نو بیا یې خولۍ د خندا نه راټولېږي، ایله پکې وینه وغوړېږي. بس څه وکړو ګلمینې، زما کار هم همداسې دی چې هلته ورنشم او څارنه ونه کړمه بیا هم نه کېږي. خو زه وایم چې د خلکو غم کې خپله کورنۍ هیره نه کوي، شپه ورځ او همدا کارونه. اوس خو نوید غټ شوی، خفه کېږي در پسې. ته دومره سختي ګالې، خو څه وویم که په دې خلکو ستا سختي معلومه شي. ګلمینې دا هر څه زه د خدای د رضا لپاره کومه، د چا نه هېڅ تمه نه لرمه. او که خیر وي ته به مې ثمره وګورې. او ګوره د خلکو په هکله منفي فکر مه کوه. د خلکو په هکله مې فکر منفي نه دی، خو کله کله هسې مې زړه ته راشي چې دا شاړه ځمکه به تا ته څه ګټه ورسوي. ستا خبره سمه ده، ما ته به ګټه ونه رسېږي، خو نورو خلکو ته خو ګټه رسي ګلمینې. او د دې شاړې ځمکې ګټه به دی چې دا به آباده شي، خلکو ته به بیا په اجاره ورکو او عشر به ترې راټولو، او هغوی به د اجارې سره سره عشر هم راکوي. نو بیا به په همدغه سرمایه باندې د کلي د پرمختګ کارونه مخته بیایو. او دا کار هله کېدی شي چې ته را سره ملا وتړې، زما سره کومک وکړې. ښه سمه ده، زه اوس به زه درته چای راوړم چې دا ستړیا دې ختمه شي. ته د نوید سره لوبې کوه. عبدالرحیمه تا ته دا ډوډۍ ما څه وخت ایښې ده او تا ورته تر اوسه ګوتې هم نه دي وروړې. دا واخله که نه وخوره. هی نادیه، که رښتیا درته ووایم نو یو خبرې ته فکر کوم. هغه خبره چې ما ته رایاده شي نو بیا مې نه اوبه تېرېږي او نه ډوډۍ. اوس مې په مغزو کې هماغه خبره ګرځي. د څه شي خبره؟ چا درته کړې؟ وسلوالو او ستا په هکله. څه؟ زما په هکله څه یې درته ویلي؟ هی ورکې که د سکندر په نوم یو کس و، هغه به راته ویل چې ته نادیه ته طلاق ورکه. هی نو لاسونه خپې مې هغه وخت تړل شوي وو، که نه نو ما خو به یې د خولې خوند برابر کړی و، ژوندی مې نه پرېښوده. اوس غوسه کېږه مه، شکر دی چې ته ژوندی کور ته راغلې او هغې چېرته دا خبره کړې ده. نو څه وشو؟ هی وی څه وشو؟ زما په زړه لمبې بلې دي لمبې. هغې همدا غوښتل چې تا وځورئ، غوسه دې کړي. او ته په دې خبرو باندې زړه ته اندېښنه مه ورکوه. که ته ځان خفه کړې او اندېښنه وکړې نو بیا خو داسې وګڼه چې وسلوال کامیاب شو، ځکه چې هغې ستا ځورېدل غواړي او ته به ځورېږي. نه نادیه، هغوی به کامیابۍ ته هېڅکله هم پرېنږدم. دا کمې خبرې چې ما ته کړي دي د دې به ترې پوښتنه کېږي، داسې کله پرېږدم؟ غره ته به پسې ځم، غره ته هم به ترې د خپلې بېعزتۍ بدل اخلم او هم به ترې غر خالي کوم. نو بیا زه دې کله داسې پرېږدمه چې ته لاړ شې، قلارې په خپل کور کې کښېنې، دومره په الو ځلو راخوشې شوی، اوس بیا داسې خبرې کوې؟ و نادیه، که مور مې راته داسې خبرې وکړي خو پروا نه کوي، خو ته راته ولې داسې وې؟ ته باید د وسلوالو خلاف زما ملاتړ وکړې چې وسلوالو ورک کړو، ختم یې کړو. وسلوالو د ملک غني په ملاتړ غر نیولی دی، زموږ خلک یې د ګواښ سره مخ کړي دي
او دا خو هماغه وسلوال دی چا سره چې ستا پلار و. که دا وسلوال نه وی نو ستا پلار به رک روغ وی. ته باید په دې هکله زما ملاتړ وکړې نه مخالفت. ښه حسن خان کاکا، زړور خان خو موږ دلته راغوښتی دی، اوس به یې د نیولو په هکله مشوره وکړو. خوښه مې ده، هغه هم راځي په خیر ښه. سمه ده، خو هسې نه چې چېرته وسله مسله ورسره وي او موږ ته کوم زیان وانړی. بېغمه اوسئ، خاورې حسن خان چې کوم کار کوي خامې نه کوي. څه مطلب حسن خانه؟ په مطلب هم پوهېږه. مطلب دا دی چې ما ورته ویلی دي چې ته کله مشرانو ته راځي نو وسله به ځان سره نه راوړې، که نه نو بیا دې کار نه کیږي او کیدای شي پرخ هم درته درنه کي، نو بس په همدې خاطر وسله نه راوړي. بېغمه شئ ته. ها مړی چې وسله ورسره نه وي بیا تې ستاسو بالا هم خلاصه ده. د باغچې دروازه به بنده کړو، نورې نیول په ما شو په ما. بس سمه ده، موږ به یې په خبرو کړو او ته به یې ونیسې. غلی شي هغه دی زړور خان راغی. زړور خانه لږ زر راځه که نه زوروره ډېر دې ناوخته که. عجب ګل کاکا په لاره کې لږ ایسار شومه. پروا نه کوي راځه همدغلته کښېنه. زه به دا د باغچې دروازه بنده کړم چې ماشومان هم په عذاب نه کړي. عجب ګله، ګل خبره دې وکړه. د کلي ماشومان ډېر بې سره دي. زړور خانه ګوره، تا چې مخکې کم کار کړی و د پرخې د کور مخې ته دې ډزې وکړلې نو دا مناسب نه و. پرخه تا په ښه سړیتوب لاسته راوړلی شوه. نو په ښه سړیتوب یې چېرته راکوله؟ زما یې د مور بېعزتي کړې وه، ما ځکه د هغې د کور مخې ته ډزې وکړي. ښځه ورکې که چې څه تیر شو هغه هیر شو، د اوس خبره به کوو. همدې اوس خبرې ته خو زه راغلی یم. تاسو خپله فیصله وکئ چې د پرخې واده به زه څه وخت کوم. زړور خانه زویه تعدي مه کوه. عجب ګل کاکا دا ته څه کې؟ خوشې که تاسو ګله وراره لاسونه یې ما نیولي خپې تاسو ونیسئ. بېغمه اوسه، کلک یې ونیسه. پرخه ودئ. تاسو ما سره دوکه وکړله، زه به تاسو سره ګورم. درته وایم خوشې مې کوي. ټوپونه مه وه، خوشې مې کوي. تا سره همداسې په کار و. عجب ګله ښه به درته نه شي. اوس به دې د خیره خپې لاسونه وتړل شي، هېڅ هم نه شي کولی. تازه ګله وراره اول ورته لاسونه وتړه او بیا د خیره سره خپې. ګوتې رانه وړي. غلی ودرېږه، ځان به خوږ کړې. تا ته خو موږ ډېره حوصله وکړله چې ته به سم شي. دغه دی. عجب ګل کاکا لاسونه یې پرېږده. حسن خان کاکا ته یې خپې خوشې نه کړې چې دا مو تړو. پوهه ورارو کلک یې ورته وتړه. ځان یې چې جوړ کړی و ځمکه ورته بیخي ښکاره کړي ده نه. په هوا روانو په هوا مرغو. د چا د کور مخې ته ډزې کول داسې اسانه خبره ده. اوس به یې دا د عقل سرته راشي. نادیه عبدالرحیم څه شو؟ ترورې خو اوس د کور نه باندې ووته او رښتیا ته خبره یې وکړه نه. د څه شي نه؟ زوی د بیا روان دی، وایي د وسلوالو مقابلې ته ځمه او سم خو سم دی. وی خدایه چې زه دې هلک سره څه وکړمه. نصیحت هم همدومره چې ما ورته وکړو، خو دا هلک هم دا خپله کوي نو نه په خپلې ګټې خبر دی او نه په تاوان. چې څه یې زړه وغواړي هماغه شان کوي. په موږ خو یې قیامت تېر کړ، قیامت لا یې 2-3 ورځې نه دي پوره، اوس بیا روان دی. نادیه تا ورته ونه ویل چې نه دې پرېږدو؟ ما ورته وویلې خو هغه وایي وسلوالو ما ته سپک کتلې، زه په زنځیرونو باندې تړلی ومه نو ځکه ترې نه لاس نه اخلمه. زما خبره خو بیخي منم نه چې زه ورته خبره وکړم سم د واره راته وایي چې ته باید زما څخه زیات مخالفت وکړې ځکه چې پلار دې همدغې وسلوالو سره و او د همدې د لاسه مړ شو. نو ځکه وایم چې اوس زما خبره په دې باندې تاثیر نه کوي. ته مې خبره کړې چې ته یې مخه ونیسې. سمه ده، زه خو یې نه پرېږدم، خو چې اوس کور ته راننوځي زه به یې غوږونه خلاص کړم. د دې د سرزورۍ د لاسه موږ کوم حالات ته ورسېدو. شپه ورځ هم نه وه معلومه، په کور کې هم قیامت جوړو قیامت. او دا بیا داسې خبرې کوي
ترورې چې هر څه کې زر یې وکړه، هسې نه خدای مه کړه بیا روان شي. د سلګۍ پلاره راغلی د خیره سره؟ اوه راغلمه. ښه نو خبره په خیر سره خلاصه شوله؟ د خدای نه ډېر راضي یم چې زمونږ خبره په خیر تمامه شوه. اوس مې ایله لږې اوږې سپکې شوې. ښه نو کومه دی دسمال یې درکړه او زړور خان څه شو؟ هغه خو شورا ونیو او د کوژدې موژدې په تم هم نشي. څه شورا ونیولو؟ دا ته څه وې د سلګۍ پلاره، دا ته څه وې؟ ته خو ډېر ظالم پلار یې. خپل زوی دې په زوره شورا ته ورکړه چې بندېږي. تا خپل زوی سره دوکه وکړه. خو د سلګۍ پلاره دا په تا باندې څه چلو شو؟ تا خو په عمر کې دروغ نه ویلو او اوس دومره غټ دروغ. سنګینې جاړه مه چې څم کېږي د مجبورۍ نه کېږي. ما ته بله لار نه وه معلومه او بیا اوس چې پرخې انکار کړی دی نو زه څه وکړم؟ بس زه مجبوره شوم او همداسې کار مې وکړ. ما خو ویل چې زه خبره ده او خلاصه به شي. اوس خو شورا سره زما زور برابر نه دی. مه کوه دا خبرې، مه کوه. زوی د ولایت نه د راباندې راوغوښتلو او دلته د شورا ته لاس کې ورکړه. هی نو کاش چې ما ستا خبره نه وی منلې. ویمه چې ډېر دې ښه وکړه چې زما خبره دې ومنله. په ما دې احسان وکړه احسان. سنګینې جاړه مه، په دې کې زمونږ خیر دی. د څه شي خیر به پکې؟ زوی به مې بندي دی خو د دې دپاره چې سم سړی شي او چې سړی شو بیا ورته کوژدنې ډېرې. هی خدایا زه به مې زوی ته څه جواب ورکوم؟ وی به چې د پلار سره سره مور مې را سره دوکه وکړله. څومره غټې غټې تیږې پکې ایښې دي. په پښه مې تیږه راوغورځېده، راته خوږې کړه. اوس خو دې بیخي نه پرېږدم. مطلب شه دا څه قیامت دې جوړ کړی دی؟ روغې ته لیونی. ګلولي بې ځایه پټاکې به نه کې. خبرې چې د چا سره خبرې کې؟ د کنډو کلي د شورا د اپوزیسیون سره. زه چې هر څه کوم ته حق نه لرې چې په ما باندې نیوکه وکړې. څنګه حق نه لرم؟ په څومره خواریو باندې موږ دا دیوال جوړ کړو او ته یې اوس ورانې. ګلولي مخکې مې درته وویل چې زه د شورا اپوزیسیون یم، اپوزیسیون، او دا حق لرم چې د شورا وران کارونه سم کم. اپوزیسیون دې ته وایي چې زمونږ کړې خواري دې ټوله په سین لاهو کړه. ګلولي خولې سره دې پام کوه، پام. ته حق نه لرې چې په ما باندې پټاکې وکړې. که په ما باندې اعتراض لرې نو ورشه د خپلې شورا د مشر انجینر فرید سره خبره وکړه، هغه به بیا ما سره خبره کوي. مطلب شه دا دی زه همدا اوس انجینر فرید پسې ځم. دا وه د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده. په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ وګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې د کنډو کلي شورا زړور خان په چل او هنر سره ونیوه. نو آیا د ستونزې د حل لپاره چل او دوکه په کار وي؟ په دې هکله به تفصیلي راپور د پولې پورې په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 02333 020 55 020 شپږ شپېته 33 55.